السلام علیکم. ټیم فرس وایي د ژوند څخه د ښه خوند اخیستلو لپاره موږ درې شیانو ته ضرورت لرو چې هغه عبارت دی د وخت څخه، د انرژي څخه او بل د ریسورسز یا منابعو څخه. خو اوس راځو دې ته چې دغه درې څیزونه کله موږ سره وي او د دې څخه موږ کله استفاده کولی شو. د مثال په ډول د یو چا عمر 80 کاله دی. فرض کوو دغه 80 کاله په دریو برخو باندې ویشو. اول د پیدا کېدو د ورځې څخه تر 20 کلنۍ پورې موږ سره 2 څیزونه وي او یو څیز نه وي. موږ سره وخت وي، موږ سره انرژي وي، خو موږ سره پیسې نه وي. همداشان د 20 کلنۍ څخه تر 80 کلنۍ پورې، یعنې په دغه 40 کالو کې بیا هم موږ سره 2 څیزونه وي او یو څیز نه وي. یعنې موږ سره انرژي هم وي، موږ سره پیسې هم وي، خو موږ سره وخت نه وي. که تاسو د هغه خلکو څخه چې هغوی وظایف لري، په خپل وظیفو کې بوخت دي، د هغوی څخه تاسو پوښتنه وکړئ، هغوی به تاسو ته ووایي چې موږ سره یعنې اضافه وخت نشته. یعنې چې سهار مهال پاڅېږي، خپل وظیفې ته ځي، د وظیفې څخه چې کله راشي په کور کې، یعنې د خپل وظیفې څخه هم ناوخته راځي. درېیم مرحله بیا د 80 کلنۍ څخه تر 80 کلنۍ پورې. دغه 20 کالو کې بیا هم موږ سره 2 څیزونه وي او یو څیز نه وي. په دغه 2 څیزونو کې چې موږ سره وي، هغه موږ سره وخت هم وي، موږ سره پیسې هم وي، خو موږ سره انرژي نه وي. هغه کوم طاقت، هغه کوم انرژي چې په موږ کې چې اوس په موږ کې شته، هغه بیا د 80 کاله څخه اخوا تر 80 کلنۍ پورې هغه انرژي، هغه طاقت په موږ کې نه وي. خو اوس راځو دې ته چې خپل دغه 3 څیزونه په څه کې مصرف کړو تر څو زموږ ژوند بې ځایه تیر نه شي. لومړی باید موږ دا معلومه کړو چې موږ ته په ژوند کې کوم څیزونه ډېر مهم دي. چې کله موږ ته هغه په خپل ژوند کې هغه مهم څیزونه معلوم شي، نو بیا موږ ته دا اسانه ده چې خپل دغه 3 څیزونه چې وخت دی، انرژي دی او بل ریسورسز یا منابع دي لکه پیسې او همداسې نور ډېر منابع شته، چې دا موږ چیرته او کله مصرف کړو. په ژوند کې 5 څیزونه ډېر مهم دي. هغه عبارت د صحت څخه، د فامیل څخه، بل د بیلیف یعنې زموږ د ایمان څخه، بل زموږ سوشل سرکل، هم زموږ کیریر یعنې زموږ مسلک. اول راځو صحت ته یعنې هیلت. خپل دغه 3 څیزونه باید موږ په خپل صحت باندې مصرف کړو، ځکه چې کله موږ صحتمند واوسو نو موږ بیا هر څه کولی شو. عبادت هم کولی شو، کاروبار هم کولی شو، د یو چا سره دوستي انډیوالي هم کولی شو او یو چا ته ګټه هم رسولی شو. خو چې کله زموږ صحت خراب وي نو موږ بیا هېڅ هم نشو کولی، حتی چې موږ عبادت هم نشو کولی. په خپل ځای به پروت یو او په صحیح ډول به عبادت هم نشو کولی. نو باید خپل دغه 3 څیزونه په خپل صحت باندې مصرف کړو. دویم بیلیف یعنې زموږ ایمان. خپل دغه 3 څیزونه باید موږ په خپل ایمان باندې مصرف کړو تر څو زموږ ایمان قوي شي. یعنې هغه کوم مال چې موږ ته الله تعالی راکړی دی، د هغې څخه ښه استفاده وکړو او د هغه بېوزله خلک چې دي هغوی سره کومک وکړو او په صحیح لاره کې هغه ولګوو. الله تعالی موږ ته بل وخت دی، موږ ته الله تعالی وخت راکړی، باید خپل وخت هم د خپل ایمان په ښه کولو کې مصرف کړو تر څو زموږ ژوند بې ځایه تیر نه شي. بل زموږ انرژي د زموږ طاقت دی، یعنې کوشش باید ډېر وشي په ځوانۍ کې چې د الله تعالی ډېر عبادت وشي. ځکه چې کله چې انسان 80 کلن شي بیا په لار صحیح تللی هم نشي، حتی چې خپل دغه لمونځ هغه کوم ارکان چې دي هغه هم صحیح نشي ادا کولی. نو موږ ته پکار ده چې خپل دغه 3 څیزونه د خپل ایمان په قوي کولو کې، د خپل ایمان په ښه کولو کې باید مصرف کړو تر څو ژوند مو بې ځایه تیر نشي. دریم فیملی، یعنې خپل دغه 3 څیزونه باید په خپل فامیل باندې مصرف کړو، یعنې خپل فامیل خوښ وساتو. که موږ سره پیسې وي نو ځکه چې موږ ته دین هم وایي چې بهترینه صدقه هغه ده چې په خپل کورنۍ باندې هغه پیسې مصرف شي، یعنې دا یو بهترینه صدقه ده. همداشان باید خپل فامیل ته ډېر وخت ورکړو او چې کله مثال موږ کې انرژي ځوان یو، خپل کورنۍ خوښ وساتو او د هغې د خوښیو لپاره باید موږ کار وکړو.
څلورم کیریر یعنی زموږ مسلک. خپل مسلک د لا ځلولو لپاره د لا ښه کولو لپاره باید موږ خپل دغه درې څیزونه په کار واچوو، یعنې خپل وخت، خپل پیسې او خپل انرژي د خپل مسلک د لا ښه کولو لپاره باید موږ هغه په کار واچوو. که موږ استاد یو، مثال رئیس یو، مدیر یو، شاګرد یو، که هر څوک یو، مثال که غواړو چې یو مسلک زده کړو، یا همداسې کاریګر مثال فلزکار دی، نجار دی، همداسې ډېر نور کاریګران دي، همداشان استاد دی، ډاکټر دی، انجینر دی. خپل دغه درې څیزونه باید د خپل مسلک په ښه کولو کې مصرف کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې وخت کې هغوی په پوهنتونونو کې دي او یا په مکاتبو کې دي، مکتب وایي، او یا په پوهنتونونو کې دي محصلین دي. هغوی تاسو به هم کتلی وي خپل وخت په بېځایه څیزونو کې تېروي، چې البته دغه دوه څیزونه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې موږ سره د پیدا کېدو د ورځې څخه تر شل کلنۍ پورې دوه څیزونه وي، خو یو څیز نه وي. یعنې موږ سره وخت هم وي او موږ سره انرژي هم وي. یعنې تر شل کلنۍ پورې باید موږ ښه خواري وکړو تر څو د شل کلنۍ څخه اخوا موږ هغه ځان ته کوم هدف چې ټاکلی هغې ته ښه په اسانۍ سره ورسېږو. خو که موږ تر شل کلنۍ پورې خپل وخت ضایع کړی وي، د هغې څخه وروسته زموږ ذمهواریانې هم زیاتېږي. یعنې ډېر خلک به د شل کلنۍ څخه اخوا هغوی ودونه کوي، نو کله چې انسان واده وکړي نو هغې څخه وروسته د هغې ذمهواري لا هم ډېرېږي چې بیا موږ نشو کولی د خپل مسلک لپاره کار وکړو. پنځم سوشل سرکل یعنې زموږ اجتماعي ژوند. خپل دغه درې څیزونه باید د خپل اجتماع سره د ښه روابط جوړولو لپاره باید موږ استفاده وکړو، چې ځکه چې انسان ځان ته ژوند نشي کولی. یوازې انسان تاسو به لیدلی وي څوک چې یوازې ګرځي، هغه به همیشه د مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ځکه چې یوازې ژوند امکان نه لري. نو خپل دغه درې څیزونه باید د خپل اجتماعي ژوند لپاره، یعنې د خلکو سره د ښه روابط جوړولو لپاره باید موږ مصرف کړو. دغه ټول خبرې مې تاسو ته د ټیم فیرس د کتاب 4 hours work a week څخه وکړ. امید لرم چې دا به مو خوښ شوی وي. که مو خوښ شوی وي خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ، او که اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ. که کوم کنفیوژن وي، که کوم مشکل وي، ما ته په کمنټ کې ویلی شئ. ډېره مننه له تاسو څخه.